نقطو ته په لنډه توګه سره اشاره وکړم. هویت د انساني ژوند یو مهم اړخ دی. کله چې موږ انسان یادوو نو هغه به هویت لري، او دا هغه سلسله ده چې د اسلام د مقدس دین په واسطه باندې ښودل شوې ده چې د هغې سلسلې او هغه عناصر چې د هویت لپاره پکار دي د هغې نه هېڅوک د هر دین هر عقیدې او د هر مذهب خلک چې وي څوک نشي وتلی، ځکه د انسان د ژوند او د انسان د ماهیت په اعتبار باندې هویت یو اساسي عنصر دی. که هویت نه وي بیا سړی نه پوهېږي چې دا انسان شو که څه شو، کوم مخلوق شو. کله چې انسان تولد شي د هماغه وخت نه د هویت سلسله شروع شي. نر دی که ښځه، دا هویت څرګندونه ده. بیا وایي چې په شریعت کې وایي چې اولاد په پلار باندې د یو ښه نوم حق لري د ډېرو ښو شیانو تر څنګ. هغه څه دي؟ یو ښه نوم په خپله د هویت څرګندونه ده. بیا وایي د چا زوی، د چا لمسی او د چا کړوسی، دا هویت دی. د دې نه ناګوزي دی، دا به منو. د کوم کور کوم کلي اوسېدونکی دی، دا هویت، دا د هویت عنصر دی. د دې نه چاره نشته. بالاخره په غټه کې د کوم قام، د کومې ولسوالۍ، د کوم ولایت او بالاخره د کوم مملکت کې اوسېږي، دا هغه عناصر دي چې دا نه جدا کېدونکي عناصر دي د انسانیت لپاره. نو موږ نن په دغسې یو مهمه موضوع باندې راټول شوي یو. محققین، خصوصا نور صاحب او دا نور څوک چې محققین دي، استادان په دې باندې پوهېږي چې هویت د بشري ژوند یوه څونه مهمه موضوع ده، او هغه دلته په 4، 5 او 10 دقیقو کې نه حلېږي. راځو زموږ مسلې ته، د هویت پاڼې ته. د موږ په هویت پاڼه کې هغه سلسله چې د اسلام مقدس دین قایمه کړې ده په همغې باندې هوبهو روان. مثلا وی څوک دی، لکه څنګه چې وي نر که ښځه، نر څو کاله عمر لري، دومره د کوم ولایت اوسېدونکی، د دغه ولایت، د کوم مملکت اوسېدونکی، د دغه مملکت. دا مملکت د چا دی؟ دا د افغانانو دی، افغان دی. په کوم ولس کې اوسېږي؟ په افغاني ولس کې. د دې ولس هغه په اصطلاح باندې هویت څه دی چې هغه وي افغانیت. په دې تذکره کې راغلي دي اسلام، مسلمان. دا څوک دی؟ دا مسلمان دی. دا ټولنه کومه وه؟ دا اسلامي ټولنه ده. اسلامیت د دوی هویت او د دوی عقیده ده. نو دغه ټول مسایل هغه سلسله ده چې د اسلام د مقدس دین د خوا نه دا سلسله د پیدایت نه نیول شوې، د آدم علیه السلام نه نیول شوې، تر هغه وخته پورې چې دنیا ختمېږي دا سلسله به روانه وي. البته کمی او زیاتی پکې کېږي په ځینو مملکتونو کې، نو لکه داسې شی به کېږي، مګر د اصل نه نشي خارجېدلی. نن موږ په دې مسله باندې راټول شوي یو. د هویت پاڼه چې دا په یوه پاڼه کې دي چې هغه تذکره ورته وشي، دا زموږ د ایمان بیان دی، مسلمان. دا زموږ د وجود بیان دی، دا زموږ د هویت بیان دی. څوک چې د دې نه انکار کوي د دغې تذکرې د محتوا نه چې افغانیت او اسلامیت دی، په خپله ویلي چې زه د دې جامعې نه یم، نو چې نه یې کوم
کوم ملیت چې خوښوي په تا زور نشته مهرباني وکړه عمل ته راشه. په خپله وایي چې زه دا محتویات تذکري نه منم چې هغه د دې تذکري محتوا اسلامیت دی. کوم دین چې انتخابوي بودایي کېږي عیسوي کېږي یهودي کېږي هر بلا چې اوس د دا ملت نه دی مهرباني وکړه لاړ شه لاړ شه بتخانې ته مسجد ته مه ځه عذر نشته. زمونږ ملي هویت همدا دی که ته بل هویت غواړې ممانعت نشته. زمونږ اسلامي او ټول هویتونه همدغه شی دی. متاسفانه کله ناکله موږ داسې ګوروسي د ډېرو مهمو خلکو نه او چې هغه هم په پښتون کې دی هم په تاجک کې دی هم په هزاره کې هم په هغه ده ترکمن کې چې زه افغانیت نه منم. په پښتنو کې هم شته. موږ ورته وایو چې افغانیت خو ته نه منې خو ستا غوندې خلکو باندې افغانان شرمېږي. خپل هویت تصویر کړه. په دې اساس باندې ټول هغه هم را محبت کوي چې زه خبرې ورته ومنم. زما هیله دا ده چې د ننګرهار د ولایت چارواکي مسؤول کسان خپل دغه کوم ځایو کې چې تصویرو محلونه دي امنیت یې ونیسي. ولسي سپین ږیري مشران ځوانان علما خلک وهڅوي چې تصویري واخلي تر څو زموږ راتلونکی سیاسي نظام په درست شکل سره او په مشروع شکل سره منځته راشي. ومننه.